له سپیرو دښتو تر رنګینو ودانیو د یتیمو او ناچاره ماشومانو د استوګنې ځای د هلمند په زړه مرکز لښکرګاه ښار 15 کیلومتري شمال طرف کې پر 5,500 جریبه مځکه د یتیمانو د ښارګوټي د پروژې د جوړونې چارې یادوو. دا ښارګوټي د قطر د شاهي کورنۍ د خیریه بنسټ له لوري جوړیږي چې د جوړونې چارې په معیاري او سټنډرډ ډول روانې دي. په دې ښارګوټي کې 1500 مجهز کورونه، مسجد، روغتون، د هلکانو او نجونو لپاره ښوونځی، تفریحي پارکونه او یو لړ نور بیارغنیز کارونه شامل دي. د هلمند ولایت مقام ویان وایي کله چې دا ښارګوټي په بشپړه توګه جوړ سي، کارونه یې تکمیل سي، نو د اړوند د بنسټ له لوري به دا ښارګوټي د هیواد زعیم امیر المؤمنین حفظه الله تعالی دفتر ته سپارل کیږي. خو ترتیب دا ډول دی چې کله دا ښارګوټی په بشپړ ډول باندې جوړ سو او کارونه یې ټول مکمل فاینل سول، بیا به د بنسټ له لوري د اسلامي امارت زعیم علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ته سپارل کیږي او بیا به هغوی د خوا څخه یو طرز العمل جوړیږي او بیا به وروستي تصمیمونه وروسته نیول کیږي چې دا څنګه توزیع کړي او چاته یې توزیع کړي، هغه کټګورۍ چې دي هغه به جوړیږي. د هلمند د کور او ښار جوړونې ریاست د نظارت او مراقبت عمومي مدیر وایي د دې پروژې له 1500 کورو څخه 140 کورونو کارونه 80 سلنه تکمیل شوي دي. دی وایي د دې خیریه بنسټ او اسلامي امارت د تړون په اساس چې په کال کې به 50 کورونه جوړیږي، تر ټاکل شوي هدف یې زیات کارونه ترسره کړي دي. او کوم کارونه چې جریان لري هغه په معیاري شکل باندې روان دي. یعنې خښته موږ اول دلته د هلمند خښته نه کارېږي، د کندهار څخه خښته راوړل کېږي ځکه چې د کندهار خښته اوله درجه ده. سمیټ مو د نیمروز یا د هرات څخه ډایرکټ هلته رانیول کېږي، دلته راوړل کېږي. سیخ مو هغه درجه سیخ راوړل کېږي چې نوی سیخ ساده د کمپنۍ تولید شوی په هغه شکل باندې د دې راوړل کېږي. دغسې یعنې ټول ساختماني مواد که ریګ دی که جغل دی هغه زموږ د انجینرۍ د اصولو مطابق هدایت کېږي مربوطه خیریه بنسټ ته. خیریه بنسټ زموږ د هدایت په اساس باندې مواد راوړي، صحیح ته کاروي. بلخوا په دې پروژه کې بوخت کارګر د اسلامي امارت او د قطر د شاهي کورنۍ د خیریه بنسټ مننه کوي چې دلته ورته دوامداره کاري فرصتونه برابر کړي دي. دلته بیخي ډېر خوښ اسلامي امارت څخه بیخي ډېر دلته مو د کار زمینه برابره ده، نو بیخي ډېر نفر دلته پر کار یو چې نور هم داسې کارونه زموږ په وطن کې شروع شي، موږ بیخي ډېر خوشحاله کیږو او د کار استازي هم بیخي ډېر دي راسره هر څونه. صبح میایم سر کار، شب میریم. از خارج رفتن یا ایران برم، پاکستان برم، همین بر ما زمینه مساعد زیاد خوشحالیم. انشالله 11-20 نفر همراه ما هسته دیگه، هر چی که مطابق انجینیر امر کنه به مو ترتیب ما پیش میریم انشالله دیگه. زیاد خوشحالیم. یو شمېر کارګر وایي د اسلامي امارت لخوا د دا ډول پروژو په پلي کېدو سره به سلګونه هغه کارګر چې وړاندې به ایران او پاکستان هیوادو ته د مزدورۍ لپاره تلل، اوس په خپل کور کې ورته کاري فرصتونه زیات شوي دي. د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ځوانانو او د افغانستان نوي نسل لپاره یو دغسې پروژې او دغسې پلانونه په کار واچوي چې داخل په افغانستان کې موږ ته د کار زمینه برابره شي. ډېر خوښ یم دغه باندې پخوا موږ تلو یا پاکستان ته یا ایران ته دوري مو خواري کول، اوس د کور مخ ته خپل خواري مو د سهار راځو کار ته، د شپې بیرته ځو خپل کور ته، نو ډېر خوشحاله یو. د یادونې وړ ده چې د قطر د شاهي کورنۍ د هلمند په جنوبي ولسوالۍ کې ښوونځی، روغتیایي مرکزونه او دیني مدرسې هم تر جوړونې وروسته اسلامي امارت ته د ګټې اخیستلو لپاره سپارلي دي.